बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम دوستانو نن به موږ په دې ویډیو کې د عیدالاضحی متعلق چې کومې سنټنس دي یا وکیبلري دی هغه به نن موږ په دې ویډیو کې زده کوو. تاسو کوشش وکړئ چې زده یې کړئ. راځئ چې ویډیو سټارټ کوو. زموږ سره پیله جمله ده Are you going to purchase آرام؟ Are you going to purchase آرام؟ آیا ته به ګډ اخلې؟ یعنې چا نه دې پوښتنه وکړه چې ته ګډ اخلې او که نه. تاسو په انګلیش کې ورته ویلی شئ Are you going to purchase آرام؟ آیا ته به ګډ اخلې؟ زموږ سره بله جمله ده Chop the meat properly. Chop the meat properly. غوښه صحیح طریقې سره کټ کړه. څوک غوښه کټ کوي او ته ورته ووایې چې غوښه په صحیح طریقې سره کټ کړه. دا په انګلیش کې څنګه ورته ویلی شئ؟ په انګلیش کې به داسې ورته وایې Chop the meat properly. غوښه صحیح طریقې سره کټ کړه. زموږ سره بله جمله ده Hold the tail firmly. Hold the tail firmly. لکۍ یې مضبوطه ونیسه. موږ تاسو ورته وایو چې لکۍ یې مضبوطه ونیسه. په انګلیش کې به څنګه ورته وایې Hold the tail firmly. لکۍ یې مضبوطه ونیسه. بل سنټنس دی People were embracing after Eid prayer. People were embracing after Eid prayer. د اختر منځنه بعد خلک یو بل له غاړې ورکولې. سره بل سنټنس دی How much meat did the cow yield? How much meat did the cow yield? د غوا غوښه څومره وختله. یعنې چا نه دې پوښتنه کوې چې د غوا غوښه څومره وختله. په انګلیش کې څنګه ورته ویلی شي How much meat did the cow yield? د غوا غوښه څومره وختله. زموږ سره بل سنټنس دی Donate heads to madrasa. Donate heads to madrasa. څرمنې مدرسې وله ورکئ. زموږ سره بل سنټنس دی Let's go to the cattle market. Let's go to the cattle market. ځه چې د څاروو منډې ته ځو. ملګري ته دې وویل چې ځه چې نن د څاروو منډې ته لاړ شو. په انګلیش کې به څنګه ورته وایې Let's go to the cattle market. ځه چې د څاروو منډې ته ځو. بل سنټنس دی They will sacrifice a camel. They will sacrifice a camel. دوی به اوښ قرباني کوي. زموږ سره بل سنټنس دی We bought this cow a month ago. We bought this cow a month ago. موږ دا غوا یوه میاشت مخکې اخیستې وه. چاته دې وویل چې موږ دا غوا چې کومه ده دا یوه میاشت مخکې اخیستې وه. په انګلیش کې به څنګه ورته وایې We bought this cow a month ago. موږ دا غوا یوه میاشت مخکې اخیستې وه. بل سنټنس دی We should not slaughter animal before another animal. We should not slaughter animal before another animal. موږ له د بل څاروي په مخکې څاروي نه دي حلالول پکار. یعنې موږ ته نه دي پکار چې د یو بل څاروي مخامخ بل څاروی حلال کړو. د دې جملې مطلب دا دی. زموږ سره بل سنټنس دی This goat is healthy. This goat is healthy. دا چیلۍ صحتمنده ده. بل سنټنس دی We visited cattle market yesterday. We visited cattle market yesterday. موږ پرون د څاروو میلې ته تللي وو. کیټل مارکیټ چې کوم دی دا د څاروو چې کومه میله وي هغې ته ویل کېږي کیټل مارکیټ. د څاروو میله. بل سنټنس دی We offered Eid al-Adha prayer. We offered Eid al-Adha prayer. موږ د لوی اختر لمونځ وکړو. بل سنټنس دی Distribute the meat in deserving. Distribute the meat in deserving. غوښه تقسیم کړئ په غریبانانو. یعنې مستحقو له یې ورکړئ. Deserving مستحقو ته ویل کېږي. بل سنټنس دی Where is the cleaver? Where is the cleaver? ټوکې چېرته دی. یعنې غوښې یا هډوکي چې په کټ کېږي هغې ته کلیور ویل کېږي. تاسو چاته وایئ چې ټوکې چېرته دی. تاسو ورته ویلی شئ Where is the cleaver?
ټوکۍ چیرته ده؟ بل سنټنس دی زموږ سره arrange some fodder for cow. arrange some fodder for cow. د غوا د ګایه دپاره څه بندوبست وکړئ. یعنې تاسو ایته غوا کړې ده او بل ملګري ته وایئ چې د ګایه دپاره څه بندوبست ورته وکړئ. په انګلیش کې به څنګه ورته وایئ؟ arrange some fodder for cow. د غوا د ګایه دپاره څه بندوبست وکړئ. avoid overeating. avoid overeating. ډېره مه خوره. یعنې څوک زیاته غوښه خوري حد نه زیاته، بیا تاسو ورته ویلی شئ avoid overeating. ډېره مه خوره. ښه دوستانو اوس راځئ چې کومه vocabulary ده هغه زده کړو. eid prayer د اختر لمونځ. eid prayer د اختر لمونځ. sacrificial animal. sacrificial animal د قربانۍ څاروی. cow. cow غوا ته ویل کیږي. buffalo. buffalo میښه ته ویل کیږي. goat وزه ته ویل کیږي. څوک وزه ورته وایي، څوک بزه ورته وایي. camel. camel اوښ ته ویل کیږي. ram. ram پسه یا ګډ. meat غوښه. mutton نری وړه غوښه. mutton نری یا وړه غوښه ته ویل کیږي. beef غټه غوښه. head سکین یعنی څرمن ته ویل کیږي. butcher. butcher قصاب. horns. horns ښکر. ox تبر یا تبرګی. part meat distribution یعنی برخه. part برخې ته ویل کیږي. slaughter ذبح کول ته ویل کیږي. liver اردو کې کلیجی ورته وایي، مونږ پښتو کې اینه ورته وایو. تاسو څه ورته وایئ؟ sacrifice قرباني. ګران دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د انګلیش زده کولو لپاره. الله حافظ.